بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. په تیر درس کې مونږ ویلې چې یو مناظره ده او بل علم المناظره ده. علم المناظره ته علم الجدل او علم البحث موي. د علم المناظره ما درته پوره تعریف داسې کړو چې علم المناظره علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم الباحث عن كيفية البحث. يعني علم المناظره هغه علم دی چې په دې سره د مدعا او مطلوب د اثبات او یا د مقابل طرف د مدعا او د مطلوب نفي او یا د مقابل طرف د دلیل د نفي کیفیت ور باندې پیژندل شي. د داسې مد مقابل سره چې د کوم بحث د صحیح والی یا د غیر صحیح والی په باره کې بحث کوي. نو علم المناظره مدعی ته د مطلوب د اثبات کیفیت ور پیژني او مدعی علیه ته دو شیان ور پیژني. یو د مدعی د مطلوب د نفي کیفیت او دوهم د مدعی د دلیل د نفي کیفیت. بیا تاسو ته ما ویلو چې بحث کله مسموع وي چې متخاصمین په ظاهری کلام سره بحث کوي او کله غیر مسموع وي چې د قلبي صفایي او د کامل توجه په وجه یو د بل د زړه خبره معلومه کی او باطینی بحث ور سره وکي. لکه اشراقینو بچ یو د بل سره مناظره کولې او صوفیه چې یو د بل سره مناظره کوي. موضوع ما درته داسې ذکر کړی و چې موضوع د علم المناظره هي الادله. ادله موضوع د اصول فقه ده او ادله چې دي دا موضوع د اصول فقه موضوع ده او د علم المناظره موضوع ده خو حیثیتونه پکې بدل دي. په اصول فقه کې موضوع اغا ادله دي خو من حيث انها تثبت الاحکام او ادله په علم المناظره کې موضوع ده خو من حيث انها تثبت المدعى على الغير. او غرض د علم المناظره صيانه الذهن عن الخطأ في الوصول الى المطلوب. یعنی نتیجه او دعوی ته پرسیدلو کې د ذهن ساتل دي د خطاینا. دا خو تیر درسو د علم المناظره تعریف موضوع او غرض دا خو ان شاء الله تاسو زده کړی. تعریف به څنګه کو؟ علم يعرف به كيفية آداب إثبات المطلوب أو نفيه أو نفي دليله مع الخصم الباحث عن كيفية البحث. أو موضوع تشهد هي الأدلة من حيث أنها تثبت المدعى على الغير أو غرض صيانة الذهن عن الخطأ في الوصول إلى المطلوب. دا علم المناظره تفصيله د مناظره تفصیل. نو اهم تفصیل بیا د مناظره دی چې دا خزده کوي. یو د مناظره لغوي معناګانی دي. نو لغوي معناګانی درې دي او یو د مناظره اصطلاحي معنا ده. بل د مناظره او د مجادله او د مکابره سره فرقونه دي. دا رنګ د مناظره موضوع او غرض. نو د مناظره اول لغوي معناګانې زده کوي. دا لغوي معناګانې د مناظره ډېرې اهم دي. نو د مناظره لغوي معنا اوله مناظره یا مأخوذه ده د نظیر نه. په دې معنا باندې مناظره ته ځکه مناظره وایي چې په مناظره کې دواړه مناظره کوونکي په علمیت کې یو د بل نظیري. مناظره کون کی پکار ده چې یو د بل سره په علمیت کې برابري. داسې مناظره نه د پکار چې یو طرف ته شیخ الحدیثی او بل طرف ته د دوهمې درجې طالبي. امام شافعی رحمه الله فرمایلی دي چې کلما ناظرت عالما ابهته وکلما ناظرني جاهل ابهتني. یعنی ما چې کله د داسې کس سره مناظره کړې ده چې دا غسر په علمیت کې زه برابرم
نو هغه ما حیران کړی دی او چې کله مې د جاهل سره مناظره کړې ده نو بیا زه حیران کړی یم نو د جاهل سره مناظره نه کیږي ټیکسي به چلی او بیا به د مذهب او د تقلید په باره کې مناظرې کوي نو ما ته یو ټیکسیوان ویلی وای قبر کې د امام صاحب پوښتنه کیږي که د محمد صلی الله علیه وسلم نو ما وی په قبر کې 3 پوښتنې کیږي د من ربک یو د الله په باره کې پوښتنه کیږي بل د محمد علیه السلام په باره کې کیږي بل د دین په باره کې کیږي دین کې یو منصوصات دي بل اجتهادیات دي دا د اجتهادیاتو حل امام ابو حنیفه صاحب کړی دی نو قبر کې چې د کوم شي پوښتنه کیږي هغه امام صاحب نه دی خو د دین پوښتنه کیږي او په دین باندې پوهېدل د امام صاحب نه بغیر نه دی ممکن نو هغه به په دې نه پوهېدو چې دا منصوصات څه شی دی او اجتهادیات څه شی دی خالي دا یې اورېدلي و چې یاره قبر کې د امام صاحب پوښتنه کیږي نو د جاهل سره مناظره نه کیږي نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کله ما د جاهل سره مناظره کړې ده نو زه حیران کړم نو مناظره د چا نه ده د نظیر نه نو په دې معنا باندې مناظرې ته ولې مناظره وایي په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې مناظره کوونکي به یو د بل سره په علمیت کې برابر وي دا برابروالی به تقریبي وي یعنی دواړه به فارغ التحصیل علماء یا به دواړه د یوې درجې طالبان وي دا برابروالی تحقیقي نه دی بلکې تقریبي دی دا خو نه ده ممکنه چې دواړه د تحقیقي په علمیت کې سره برابر وي نو تقریبي برابروالی کافي دی دوهم لغوي معنا خپه دی اوله لغوي معنا باندې اعتراض وکړه چې ته وایې چې مناظره مأخوذه ده د نظیر نه نو نظیر دا خو صيغه د صفت مشبه ده او مناظره صيغه د مصدر ده د باب د مفاعلین نو د مزید نه ده یعنی مناظره د مزید نه ده او ته وایې د مأخوذه د نظیر نه ده نو نظیر خو د مجرد نه ده صيغه د صفت مشبه ده د مجرد نه نو دا مزید څنګه مأخوذ ده د مجرد نه نو جواب دا دی چې موږ وایو چې مناظره د نظیر نه ده نو د دې معنا دا ده چې په اصلي حروفو کې دواړه سره یو برابر دي نون ضاد او ری دا مأخذ الاشتقاق دی د دواړو نون ضاد او را دا په دواړو کې شته په مناظره کې شته او په نظیر کې شته نو د اتحاد د مأخذ الاشتقاق د وجه نه موږ ورته وویل چې مناظره د نظیر نه ده دوهمه لغوي معنا مناظره مأخوذه ده د نظر نه نظر د دې 2 معناګانې دي نظر یا په معنا د ابصار سره ده او یا په معنا د تأمل سره ده بلکې 3 معنا هم شته یا په معنا د مقابله سره ده نو په دې دوهمه معنا کې 3 معناګانې راغلي مناظره مأخوذه ده د نظر نه د نظر 3 معناګانې دي یو معنی د ابصار په دې معنا باندې مناظرې ته ځکه مناظره وایي چې مناظره کوونکي غالبا یو بل ته مخامخ ګوري یو بل ته ښکاري غالبا داسي او یا نظر په معنا د تأمل سره ده او مناظرې ته په دې معنا ځکه مناظره وایي چې مناظره کوونکي تأمل کوي په خپل خبره کې تأمل کوي او د خصم په خبره کې تأمل کوي او نظر کله په معنا د مقابله سره راځي نو په دې معنا خو مناظرې ته د مناظرې ویل بدیهی دي مناظره کوونکي یو د بل سره په نسبت کې مقابله کوي درېمه لغوي معنا مناظره مأخوذه ده د انتظار نه او په دې معنا باندې مناظرې ته ځکه مناظره وایي چې مناظره کوونکي یو د بل د خبرو ختمېدلو ته انتظار کوي یعنی یو د بل د خبرو په منځ کې خبره نه کوي یو د بل د خبرو په منځ کې چې خبرې شروع کی بیا مناظره سر ته نه رسیږي نو د مناظرې لغوي معناګانې مزده کړي د مناظرې لغوي معناګانې 3 دي مناظره یا مأخوذه ده د نظیر نه یا د نظر نه یا د انتظار نه اصطلاحي معنا د مناظرې اصطلاحي معنا علما داسې کوي چې هي توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب یعنی د صحیح خبرې د ظاهرولو د پاره
د دوو شیانو په مابین کې د نسبت د ثابتولو په باره کې د دوو مقابله کوونکو یو بل ته متوجه کېدل. په دې تعریف کې توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لإظهار الصواب. درې جملې دي کنه. توجه المتخاصمین دا یو، فی النسبة بین الشیئین دریم لإظهار الصواب. نو علل اربعه پکې داسې دي. توجه المتخاصمین دا توجه دا اول لفظ دا علتی سوری ده. توجه المتخاصمین دا توجه څه شی ده؟ علتی سوری. توجه المتخاصمین متخاصمین علت فاعلی ده. توجه المتخاصمین په دې کې دوه علل راغله. توجه علت سوری، المتخاصمین دا علت فاعلی. فی النسبة بین الشیئین دا نسبت ورته علت مادی ده. او لإظهار الصواب دا ورته علت غایی ده. لإظهار الصواب دا حق د ظاهرولو د پاره. نو متخاصمین علت فاعلی شابسه، نسبت علت مادی، او توجه ورته علت سوری، او لإظهار الصواب دا علت غایی. علت مادی څه شی ده؟ علت مادی څه شی شو؟ نسبت. علت مادی څه شی ده؟ نسبت. لکه التقلید واجب. نو التقلید مبتدا ده، موضوع ده. واجب دا محمول او خبر ده. د دې دواړو په مابین کې یو نسبت ده. دغه نسبت ثبوتی دا علت مادی د پاره د علم مناظره د پاره د مناظره ده. دا علت مادی ده، دا نسبت ثبوتی. دې ته متخاصمین متوجه کیږي. مقلد د دې اثبات کوي، غیر مقلد د دې نفي کوي. نو متخاصمین دې نسبت ته متوجه دي. نو متخاصمین علت فاعلی ده، دغه نسبت علت مادی ده. دا د دوی توجه چې د علت سوری ده. او دا توجه د څه د پاره کوي؟ لإظهار الصواب د پاره د اظهار د حق. نو دا د اظهار الصواب اظهار د حق دا ورته علت غایی ده. علت غایی څه شی ده شابسي؟ اظهار د حق. علت غایی دا نه ده چې خصم قانع شي. کله کله خلق په مناظرو اعتراض کوي، وای په مناظرو کې خصم نه قانع کیږي. نو د مناظرو فائدہ څه ده؟ خصم ور باندې نه قانع کیږي، غالبا ور باندې نه قانع کیږي، بلکې خصم نورم په ضد کې راځي. نو د مناظرو نن سبا فائدہ نشته، خصم ور باندې قانع کیږي نه. دوی د علت غایی د مناظرې دوی ته معلوم نه ده. علت غایی د مناظرې دا نه ده چې لاقناع الخصم، بلکې علت غایی د مناظرې څه ده؟ لإظهار الصواب. ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظرې وکړي، خو نمرود خو قانع نه کړو. نمرود نورم سرکش شو، په ضد کې راغلو. د ابراهیم علیه السلام مقصد اظهار د حق ظاهر شو. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره مناظرې کړې وي، پلار قانع نه شو. نو بلکې نورم سرکشۍ کې مخ کې لاړو، ضد وکړو، عناد وکړو. د ابراهیم علیه السلام مقصد حاصل شو چې اظهار د حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصارا او د نجران سره مناظره وکړه. نصارا د نجران قانع نشو، نورم په ضد کې راغله، سرکش شو، خو بیا هم اظهار د حق ور باندې وشو. امام ابو حنیفه رحمه الله د خوارجو او د مرجئه او د جهمیو سره مناظرې کړي دي. په دې مناظرو کې اکثر خصم قانع شوی نه دی، خو لیکن بیا هم اظهار د حق ور باندې راغلی دی. نو علت غایی څه شی دی؟ اظهار الصواب. ما ته عوام ورونه م وایي، بیګام راته یو ویل هغه واجد امیر صاحب چې مخکې به وابیان زمونږ پسې ګرځېده او د دې مرۍ نه به یې مونږ نیولي وو چې تاسو سره قرآن او حدیث نشته، اوس رانه تختي وایي. عوام ورونه وایي چې اوس وابیان زمونږ نه تختي، اوس وایي چې مونږ پرېږدئ، مونږ معاف کوئ. اظهار د حق وشو که نه؟ زدیان دې نه سمیږي، خو زمونږ ملګرو ته او زمونږ عوامو ته اظهار د حق وشو. دا د مناظرې تعریف دی. په یادو به زده کړئ انشاءالله. څرنګه به وایي؟ درې ټکي دي. توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین لإظهار الصواب.
د دې مناظرې حکم څه دی؟ حکم یې وګوره، دا بعضې خلک د مناظرو ډېر خلافي. حکم پر رد المحتار کې وګوره، کتاب الحظر والاباحة د دې لاندې فرمایي المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة. المناظرة في العلم په علومو کې مناظره لنصرة الحق د دین د دفاع دپاره عبادة، دا یو عظیم عبادت دی. المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة، دا د مناظرې تعریف و. د مجادلې تعریف څه دی؟ همدا تعریف دی، صرف غایه ورته بدله کا. هي توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإلزام الخصم. صرف غایه بدله ده. پدې کې علت مادي هغه نسبت ده، د نسبت نه نسبت تامي خبري مراد ده. په نسبت انشائي کې مناظره نه کیږي او په نسبت ناقص کې مناظره او مجادله نه کیږي. د نسبت نه نسبت تامي خبري مراد ده. توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين غرض څه ده؟ لإلزام الخصم. صرف غایه بدله کا. نو دا نسبت دا علت مادي د مجادلیم ده، توجه دا علت سوری ده، متخاصمین دا علت فاعلی ده. علت غایی څه شی ده؟ لإلزام الخصم، د خصم چپ کول. چې خصم چپ کی نو د خصم د چپ کولو د پاره چې کومه مقابله نو دې ته مجادله وي. په دې باندې مقصود اظهار د حق نه وي، بلکې مقصود څه شوی شابسي د خصم د خلی بندول پکې مقصودی، د خصم خله پکې بنديږي. د مجادله حکم څه دی؟ کچرته په دې مجادله کې د مقابل تذلیل مقصدی، مقصد د صرف دای چې مقابل ذلیل کې خله بند کې او ذلیل شي نو بیا مجادله حرام ده. او که مقصد دی د خصم د مقابل طرف تذلیل نه بلکې مقصد دی د باطل پرستو د خلی بندولی، مقصد دی دای چې د باطل پرستو خله بند کې نو بیا مجادله مستحسنه ده. مجادله بیا جایزه ده بلکې مستحسنه ده، مستحبه ده. پوه شو ور باندې؟ نو د مجادله حکم د مجادله تعریف مزدکړو. توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإلزام الخصم. نسبت ورته علتي مادي ده، توجه ورته علتي سوري ده. متخاصمين د علت فاعلی ده، لالزام الخصم دا ورته علت غایی ده. ما درته ویل حکم د مجادله دا ده چې کچرته د مقصد د مقابل تذلیلی نه به حرام ده، او که مقصد د یو باطل پرست د خلی بندول وي نو بیا مستحسنه ده. یو مثال درته پیش کوم. حیات فی القبر، تاسو لږ مخکې ویلې دا مسأله د حیات فی القبر. په قبر کې د مړي ته ژوند حاصل ده. مرګ الله پاک د مرګ په باره کې فرمایلی دي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس مرګ څکي. یو خوړلو کې دوام وي. تاسو د غرمې ډوډۍ خوړلې ده، اوس هم ماړه دا د یو غنټه دوام پکې شته. خوړلو کې دوام وي خو څکلو کې دوام نه وي. مالګه دې څکلي څومره دوام کوي؟ 15 سکندټه یا 10 سکندټه دومره دوام کوي. هغه ترشواله په خوله کې وي بیا ختميږي. نو کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ ده، د مرګ ذائقه ده، دا څکل دي. بس روح د بدن نه لږ جدا شي، 15 سکندټه جدای یا 10 سکندټه د بدن نه د روح جدای، 15 یا 10 سکندټه جدای، واپس تعلق پیدا شي. واپس د دې روح د دې بدن سره تعلق پیدا شي. تعلق الحیات چې تعلق پیدا شي امدا ژوندې شي. قبر کور کې پروتي ژوندې، خزي چې ور باندې ژاړي دی پويږي ژوندې، نو د خفقيږي چې دا ولې ژاړي. بیا چې د پکټ کې کې دی او رواني کې، نو چې پکټ کې کې دی او رواني کوي نو بیا چغي وهي قدموني قدموني زر زر می وړي. نو ژوندې کنه پدی پويږي چې زیرورو روان کړي ما، نو خلکو ته وای زر زر می وړي.
کټ کې هم ژوندی وي چې په دې لاره کې کور کې هم ژوندی وي لاره کې هم ژوندی وي چې کله قبر کې کیدی خلک ترېنه واپس شي نو د خلکو د پښو کشار هم اوري نو ژوندی بیا دوه ملایکې ورته راشي قبر کې راکینوي من ربک وما دینک ومن نبیک تپوسونه ترېنه وکړي دا تپوسونه د ژوندي نه کیږي دی بیا جوابونه ورکوي چې ربي الله دینی الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا جوابونه ورکي جوابونه ژوندې ورکي کنه بیا ورته ملائکه وای نم کنومت العروس ودشه ود ژوندې وی کمړي ژوندې وی نو دې ژوندې ده مرګ څومره 15 سکند یا 10 سکند دومره مرګ نو په دې پنځپیرانو کې یو ده ما دا مسله ذکر کړې و نو یو پنځپیره لګیا ده عامي ده عام جواب باندې لګیا ده وای چې دا ژوندې ده نو مور دی ولې کونډه ده اهل سنت والجماعت وای چې مړې ژوندې ده نو چې ژوندې ده دا خزه ولې کونډه ده نو اوس کده ته وای چې خزه خو ځکه کونډه ده چې خزه عالم الدنیا کې پاتې ده او د ژوندې ده خو بل عالم کې عالم البرزخ کې ماشوم یو ځلې د مور ګیډه کې ژوندې وي بیا چې دنیا تراشي بیا په عالم الدنیا کې ژوندې وي د مور د ګیډې ځان ته عالم دی او د دنیا ځان ته عالم دی د مور د ګیډې ځان ته عالم دی دې کې نه اوبس کې نه ډوډۍ خوري نه شودي خوري اسم نه خوري ځان ته عالم دی چې بیا عالم الدنیا تراشي ته یو 2 ورځې اوبه ورنه کمړ کیږي او د مور په ګیډه کې نه میاشتې اوبه نسکي عالمونه جدا دي حکمونه هم جدا دي نو ټیک د خزه کونډه د زکه د عالم الدنیا کې ژوندې ده او خاوندې ژوندې ده خو چرته ژوندې ده بل عالم کې ژوندې ده عالم البرزخ کې ژوندې ده عالم بدل شو خو په دې خو دې نه پوهیږي په دې عوام په دې لهجه خو پوهیږي چې دا که ژوندې وي نو خزه ولې کونډه ده نو ما مجادله ورسره وکړه دا یو مناظره ده چې ورته وای چې دا بل عالم کې ژوندې ده د کې مقصد اظهار د حق ده چې دا بل عالم کې ژوندې ده مجادله ده ما ورته ویلي چې د پنځپیرانو د مور 2 میړونه یو جسم عنصری بل جسم مثالی هر پنځپیری وای چې یو جسم عنصری ده یو دا جسد عنصری ده یو جسم مثالی ده دوی وای دا جسد عنصری مړ ده دا ادیره کې چې کوم جسد عنصری دی دا مړ دی د ته به روح نه را واپس کیږي مو ورته وی چې 15 سکند یا 10 سکند بعد ورته د روح تعلق ور سره پیدا کیږي دوی وای د روح تعلق ور سره 15 یا 10 سکند بعد نه پیدا کیږي پوه شئ څوک ژوندې دی و یو بل جسم دی هغه ژوندې دی هغه جسم مثالی دی د دې جسم یو بل مثال دی جسم مثالی هغه ژوندې دی نو ما ورته ویلي چې د هر پنځپیری د مور 2 میړونه دا جسم مثالی خو ژوندې دی نو د پنځپیریانو د خزي ولې کونډې دي که جسد عنصری د خزو د خاون اجساد عنصری مړ دي نو اجساد مثالی خو ژوندې دي کنه یو خاوند مړ دی بل خاوند ژوندې دی دا اوس مجادله ده پوه شئ په دې کې مقصد د دې باطل پرست د خلی بندول دي چا د زمونږ د استاد د ادریس شیخ صاحب هو بیان زما د بیان سره لګولې ده زه وایم چې د روح د بدن ته واپس کیږي هغه وي دنیا ته نه واپس کیږي هغه داس یو چې څوک وي چې راضي دي دنیا ته روح دنیا ته نه راضي بدن ته راضي عالم البرزخ کې دا بدن هم برزخ ته تله روح هم برزخ کې د دواړه برزخ کې دی یو د بل سره تعلق پیدا کی دا خلک کټینګ کوي دا د ټولي دنیا عقیده ده چې روح دی بدن ته واپس کیږي د دې بدن سره تعلق پیدا کیږي 15 یا 10 سکند بعد نو د مجادله حکم دې زده کړو ان شاء الله مجادله کې مقصود صحیح د باطل پرست د خلی بندولي او بل مکابره ده مکابره چې دا داغیم دغه تعریف ده خداغي غرض او غایه د دې دوړو نه بدله ده توجه المتخاصمين في النسبه بين الشيئين شابسي لاظهار علمه صرف د خپل علم ښکارا کوي نه د مقصد اظهار د حق ده نه د باطل پرست مقابل د خلی بندول بلکې اصل مقصد دا ده چې خپل علم دنیا ته ښکارا کی چې زم مولای مناظره کولای شم دا مکابره په هر صورت کې حرام ده مکابره نه ده جایزه دا درې تعریف مزدکر ان شاء الله نو د مناظره معنا لغوي می درته ذکر کړه اجمال تاسو وایي مناظره په لغت کې یا د نظیر نه ده یا د نظر نه ده یا د انتظار نه ده
د مناظري اصطلاحي معنا توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب. د مجادله تعریف توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإلزام الخصم. د مکابري تعریف توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار علمه. مناظره دا عبادت ده، مجادله په یو صورت کې حرام ده چې مقصد دی د خصم تذلیلی، او په یو صورت کې مستحسنه ده چې د باطل پرست د خلی بندول دی مقصدی، او مکابره چې د په هر صورت کې حرام ده. دا د مناظرې معنا لغوي او معنا اصطلاحي و. ارکان د مناظرې ارکان چې دي دا څلور دي. مناظره د څلورو اجزاو نه جوړیږي. یا تعبیر وک اجزاء المناظره، یا تعبیر داسې وک چې ارکان المناظره. د مناظرې اجزا څلور دي. یو دعوه ده، بل مدعی ده، بل مدعی علیه ده، او بل دلایل. د مناظرې اجزا څلور دي شابسه. اول دعوه، دوهم مدعی، دریم مدعی علیه، څلورم دلایل. د دې څلورو پیژندل په مناظره کې ضروری دي. اول د دعوی تعریف درته کوم. دعوه قضیه مشتمله على الحكم. دعوه چاته وي؟ قضیه مشتمله على الحكم. لك التقلید واجب دی و قضیه ده، او حکم پکې دی چې واجب دی. التقلید واجب. القراءة خلف الامام حرام. القراءة خلف الامام دا موضوع ده، حرام محمول ده، دی و قضیه ده، او ګوره حکم پکې ذکر شوی دی چې حرام دی. التقلید واجب کې حکم شته. القراءة خلف الامام حرام دی کې حکم شته. ترک رفع اليدين سنة. ترک د رفع اليدين عند الركوع سنت دی. ګوره حکم پکې راغی چې سنت دی کنه. نو قضیه مشتمله على الحكم. دا حکم کله بدیهی وي او کله دا حکم نظری وي. د بدیهی نه بدیهی خفی مراد ده. قضیه مشتمله على الحكم. دا حکم کله نظری وي نو بیا په مناظره کې دا ثابتول شي، او دا حکم کله بدیهی خفی وي نو په مناظره کې دا را ظاهرول شي. نو دا حکم یا ثابتوي یا څه شي کوي شابسي راخکاره کوي. نو کدا حکم نظری وي ثابتوي، او کدا حکم خفي بدیهی خفي وي نو بیا څه شي کوي؟ به راخکاره کوي. نو دا د قضیه تعریف ده، د دعوی تعریف ده. د دعوی تعریف څه شو؟ قضیه مشتمله على الحكم. د دینه کله تعبیر په دعوی باندې کیږي، کله د دینه تعبیر په مسئله باندې کیږي، کله د دینه تعبیر په مبحث باندې کیږي، کله ترینه تعبیر په قاعده باندې کیږي، کله ترینه تعبیر په خبر باندې کیږي، او کله ترینه تعبیر په مقدمه کیږي، کله ترینه تعبیر په نتیجه کیږي. دا ټول تعبیرات دي معبر عنه یو دی. امدغه قضیه لدی حیثیت نه چې سوال ور باندې واردېږي، مسأله ورته وي دی قضیه ته. لکه التقلید واجب. په التقلید واجب دا یو قضیه د دعوه ده او په حکم مشتمله ده. لدی حیثیت نه چې په دې اعتراضات او سوالونه واردېږي نو مسأله ورته وي. لدی حیثیت نه چې دا د بحث موضوع وي نو مبحث ورته وي. لدی حیثیت نه چې دا کله قضیه کلیه نو قاعده ورته وي او قانون ورته وي. او لدی حیثیت نه چې احتمال د صدق او د کذب لري نو خبر ورته وي. لدی حیثیت نه چې کله د دلیل جزئی نو مقدمه ورته وي. او لدی حیثیت نه چې په دلیل ثابتول شي نو نتیجه ورته وي. نمونه مختلف دي. نو اول جز په مناظره کې څه شي؟ دعوه. د دعوی تعریف څه ده؟ قضیه مشتمله على الحكم. حکم پکې راغلو کنه. نو که مناظره په احکام شرعیو کې وي نو دا حکم به شرعي لګيږي. احکام شرعیه دادي فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروه، حرام، شرک، کفر، بدعت. دغه احکام شرعیه دي. دا حکم بلګوي په مناظره کې. لکه ما درته په تقلید کې ولګولو، مونږ څه وایو په تقلید کې؟ التقلید واجب. القراءة خلف الامام حرام. صحیح شو؟ نو په تقلید کې خبره خو ان شاء الله چې زده کړه. نو په احکام شرعیو کې په مناظره کې څه لګيږي شابسي؟ حکم شرعي.
حکم شرعي به لګيږي. یو حکم منطقي دی چې دی او نه دی، یو حکم شرعي دی چې فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، مباح دی، مکروه دی، حرام دی، کفر دی، شرک دی، بدعت دی. دا شرعي حکم. په احکام شرعیو کې چې مناظره کیږي نو دا شرعي حکم به لګيږي. کله چې تاسو وابیانو سره مناظره کوئ نو اکثره مناظرې په احکام شرعیو کې وي، رفع الیدین کې وي، تقلید کې وي، قرات خلف الامام کې وي، امین بالجهر کې وي. الله په اسمان کې دی او که بلا مکان موجود دی. د وکټوریانو خط نه خبط دی کتاب کې غلط لیکل دی. د وکټوریا اهل حدیث خبط، په وکټوریا اهل حدیث باندې خبط دا دی چې دا عجیبه مخلوق دی. دوی په کتاب کې و دعوه لګي، په بیان کې بل دعوی، خو مناظره کې به بل دعوی. لکه د تقلید په باب کې د دوی کتابونه تاسو مطالعه کوي، په هر کتاب کې لیکلي چې تقلید شرک دی بلا استثناء. په هر کتاب کې څه لیکلي؟ تقلید شرک دی. بیانونو کې هم لګیاوي وای تقلید شرک دی، تقلید کفر دی، تقلید بدعت دی. چې مناظرې ته راولي بیا مرګ ته تیاریږي، خو دې ته نه تیاریږي چې دا ولیکي چې تقلید شرک دی. مرګ ته به تیار کې، خو د شرک لفظ به ونه لیکي. مرګ ته به تیار شي، خو دې ته به تیار نشي چې تقلید کفر دی، د کفر لفظ ته به تیار نشي. مرګ ته به تیار شي، خو دې ته به تیار نشي چې تقلید بدعت دی. مناظره کې څه وایي؟ تقلید نه دی ثابت، تقلید نه دی ثابت. یو ګنټه به سر ور سره خوک کې خدای به درته وایي تقلید نه دی ثابت. الکه کتاب کې چې دی لیکلي دي، بیان کې چې دی ویلي دي، هغه نه به تیر وي او هغه بیان بل چا کړي، ا کتاب د بل چا دی، مناظره وای زما ده، زه درته دا لیکم چې تقلید نه دی ثابت. یو وکټوري ما سره پر رفع الیدین کې بحثو، هر کتاب د وکټوریانو کې لیکلي چې رفع الیدین عند الرکوع سنت دی، هر کتاب بل استثناء لیکلي. نو ما ورته دا دعوه ستاسو ده، نه دا سنتونه نه ویلي، وای رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي. هر کړه شوی شیخ سنت نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړ او داس مات کړی دی، نو دا سنت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته المنځ کړی دی، نو دا سنت دی. هر شی چې پیغمبر علیه السلام کړی وي هغه سنت نه بیبیانی کړی دي، نو دا سنت دی. معراج ته ختل دی، نو دا سنت دی. نو هر شی چې پیغمبر علیه السلام کړی دا خو نه سنت. نو دې ته نه تیارېدو چې ولي کې چې رفع الیدین سنت دی. نو تاسو به حکم شرعي ور باندې لګوي. د وکټوري سره چې د مناظرې څه ور باندې لګوي؟ حکم شرعي. په دې پوه شو؟ حکم شرعي کې فائدہ دا ده. کله چې هندستان باندې انګریزانو حمله کړې و، د وکټوریانو عادت دا دی چې دا د انګریزانو طرفداري. دا اوسنی جهاد کې چې په افغانستان کې د انګریزانو په خلاف جهادو، تاسو ټول وکټوریان قتل په دې فیسبوکونو کې. دغه جرمني کې چې یو قاری دی، ځان ته قاری وایي، د مخکې د شاکس کې امامتي کوله او پلار په دې تاج د الحاج مارکیټ د کتاج مارکیټ کې به امامتي پلار کوله، شل روپو سوال به کولو، لس روپۍ. او چې مړی به وشو 3 ورځې به په مړي ورته پلار جړل، 3 ورځې به په هغه قبر جړل، بیا به هغه مړي والا ورته 1500 روپۍ ورکړي. قاری نه دی، قاری عیسی محمدي، د پلار دلته په دې کارخانو کې په دې مارکیټونو کې. بیا یو سړی وفات شو، مالدار سړی و، نو دغه زنانه پسې ورغلو، وای ما ستا خاوند خوب کې ولیدو چې ما سره نکاح وکړه. هغه ورته زنانه ورته ویلې خبلې جمعې ته راشه، بلې جمعې ته ورونه راغوښتي او کوتکي ورکړي وو. چې راغلو سمې ووهل، وتښتېده. د دې ځنه وتښتېده، جرمني ته لاړو، اوس هلته غپېږي د هغې ځنه. د ده سره به په دې لایف کې څوک چلېده؟ د دې انګریزي، دا د انګریزانو طرفدارو، د ده سره به څوک په دې بحثونو کې؟ همدا وکټوریان به ورسره وکنه. نو دا وکټوریان د انګریزانو طرفدار دي ټول عمر. داعش په صورت کې د انګریزانو طرفدار، د داعش نه مخکې د انګریزانو طرفدار. نو دا د انګریزانو دا طرفداران چې کوم دي، خبره مې په څه کې کوله؟ هندوستان باندې چې کله انګریزان راغله، نو دا د انګریزانو طرفدارانو. د دوی یو مولا د محمد حسین بیټالوي، د پوسټر چاپ کړي د اختلاف د جوړولو د پاره. په پوسټر کې لیکلیو چې کچا ترک د رفع الیدین ثابت کړو، ترک د رفع الیدین، دا موږ چې ترک د رفع الیدین کو په قرآن ثابت کړو، یا په داسې حدیث ثابت کړو چې هغه حدیث صحیح وي، صریح وي، قطعی الدلالت وي او په صحت کې شک نه وي، نو وای دته به زه 10 روپۍ انعام ورکم. اختلافات جوړول. جهاد چې ختم شي، دا اوس جهاد ان شاء الله انګریزانو ماته وخوړه، تاسو به اوس په دوربین کې وکټوري ونه ګورئ. د دې نه بعد اوس په فیسبوک کې نشته، تاسو اوس ګورئ کنه.
ځکه اختلافاتو ته اوس ضرورت نشته چې اختلافات جوړ کړي، خلک د جهاد نه مصروف کړي، د جهاد نه د خلکو نظر بل طرف ته واړي. دې ته اوس ضرورت نشته، ځکه جهاد انګریزان مات شو، نو اوس دې ته ضرورت نشته چې سړي ذهن ټول جهاد ته متوجه شي. نو دوی به دا د ذهن د جهاد نه راړولو د اختلافاتو ته. نو اوس ګورئ د اختلافات اوس تقریبا کم دي. دا یو څو ورځې کېږي چې زه فیسبوک تعقیبوم، انشاءالله چې اوس دومره نشته. مطلب مې دا و چې انګریزانو سره چې جهاد شروع، نو دی محمد حسین بیټالوي د اختلاف د جوړولو لپاره دا پوسټر لیکلی و، 10 مسایل پکې لیکلي وو چې اختلاف جوړ شي، خلک د جهاد نه مصروف شي. نو پکې لیکلي چې چا ترک د رفع الیدین ثابت کړو په قرآن یا په داسې حدیث چې هغه صحیح وي، صریح وي، قطعي او دلالتي او په صحت کې شک نه وي، نو هغه ته 10 روپۍ انعام دی. دا پوسټر یې کلی په کلی تقسیموله. شیخ الهند سے ورته څه فرمایل، وای کتا د دوام او د سنتوالي د رفع الیدین لپاره یو دلیل پیش کړو، تا ته 10 روپۍ انعام دی. رفع الیدین خبره په دې کې نه ده چې شوي که نه دي شوي، ثبوت کې خبره نه ده، ثبوت د ډیرو شیانو شته. د سجدو رفع الیدین ثابت دي که نه، وابین په عمل نه کوي. بیت المقدس ته لمونځ ثابت دی، څوک په عمل نه کوي. په ولاړه او دسمات ثابت دی، بخاري کې 9 بیبیانی ثابت دي، هر ثابت باندې څوک عمل نه کوي. عمل به الته ور باندې کیږي چې سنت هم شي. پوه شوئ؟ نو کتا د سنتوالي د رفع الیدین دپاره و یو دلیل پیش کړو، تا ته 10 روپۍ انعام دی. نو مطلب مې دا دی، اصل مقصد مې دا و چې دعوه چاته وایي؟ قضیة مشتملة علی الحکم. په احکام شرعیو کې چې مناظره کوي، نو د حکم نه به کوم حکم مرادوي؟ حکم شرعي. مثلا رفع الیدین کې مناظره وي، وکټوري بدالي کې چې رفع الیدین سنت دي، حکم شرعي بلی کې. کدالي کې چې رفع الیدین ثابت دي، نو په دې مناظره نه کیږي. رفع الیدین ثابت دي، نو د سجدو رفع الیدین خو ثابت دي، هغه ولې نه کوي؟ بیت المقدس ته لمونځ هم ثابت دی، په دې باندې ولې عمل نه کوي؟ 9 بیبیان هم ثابت دي، نو 9 ودونه ولې نه کوي؟ ثابت خو ډیر شیان دي، حکم شرعي باندې مناظره کیږي. حکم شرعي څه شی دی؟ لکه شیخ الهند چې ورته وفرمایل شابسي چې رفع الیدین ستاسو دعوه دا ده چې سنت دی، په سنتوالي یو دلیل پیش کا، نو تا ته به 10 روپۍ انعام درکم. نو حکم شرعي به په مناظره کې لګوي. حکم منطقي ته حکم منطقي باندې به اکتفا نه کوي چې وکټوري داسې ولیکي چې تقلید ثابت نه دی. ثابت نه دی خو منطقي حکم دی. رفع الیدین ثابت دی، دا خو منطقي حکم دی. شرعي حکم ولګوا چې رفع الیدین سنت دی. او یا ته وایي تقلید ثابت نه دی، نو چې ثابت نه وي، ثابت چې نه وي، کفر هم نه وي ثابت، شرک هم نه وي ثابت، حرام هم نه وي ثابت، مکروه هم نه وي ثابت، دا ته څه وایي چې ثابت نه دی؟ په ضمن د شرک کې، که په ضمن د کفر کې، که په ضمن د حرامو کې، که په ضمن د مکروه کې، حکم معلوم کا چې پته ولګي. دوی سره بیا په دې دلیل نشته، دا حکم نه لګوي. نو تعریف خو زده کړو ان شاء الله. یو واقعه درته بل هم ذکر کوم. مولانا محمد امین صفدرو کاړوي رحمه الله، د به مناظرې کولې، ځان مناظرو ته وقف کړو. په دې مناظرو د دین دفاع ډیره کیږي. تاسو ته ما مخکې د امام غزالی قول ذکر کړو چې امام غزالی فرمایي شابسي چې کله کله مناظره کول واجبي، چې کله د دین د دفاع بل لار نه نو بیا واجبي. نو مولانا محمد امین صفدرو کاړوي 20 کاله وابیو. لویه واقعه ده، تجلیات صفدر کې لیکلې ده چې زه به حنفي شوم. دا وکټوریان وایي وابي نه حنفي کیږي، کمقل خو نه حنفي کیږي. خو زه به درته ډیر داسې یو لین د اوخیار وخیم چې هغه حنفي شوی. عبدالغفار ذهبي لوی عالم دی او په ترک د رفع الیدین 800 دلایل په یو کتاب کې لیکلي دي. جزء ترک رفع الیدین اول کې لیکلي چې زه اول وابي وم، بیا مې مناظره وکړه، شکست مې وخوړو، حنفي شوم. محمد امین صفدرو کاړوي اول کې وکټوري و بیا حنفي شو. نو دی وای د بچو د نفقې دپاره په یو سکول کې د ماشټري کوله، نورې مناظرو ته ځان وقف کړی و. یو سکول کې ماشټر و. نو دی وای دا سکول دا د بریالویان هلته ډیر دي په پنجاب کې. نو یو بریالوی مولا وای د سکول ته راغلی و او د پرنسپل ته وای چې دا ستاسو یو ټیچر، دا استاذ محمد امین صفدرو کاړوي دا مولا دا وای ګمراه دی. وای زمونږ پرنسپل ته ویلو چې دی ګمراه دی. وای پرنسپل زره وغوښتم، وای ما ته وای چې د مولانا صاحب وای چې دی ګمراه دی. وای ما ورته ویل چې ولې زه ګمراه یم؟ وای ما ته وای چې ته درود شریف نه منې. دا دوی د اذان نه مخکې درود شریف وایي که نه؟
الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وای بیا اذان شروع کی. نو ما ته ویل چې ته دا درود نه مانی، دا د اذان نه مخکې چې کوم درود دا بریالویان وای، نو ما ته ویل چې ته دا نه مانی. وای ما ورته ویل چې دا درود دا فرض دی، حکم شرعي پکې ولګوا. دا درود فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی که مباح دی، د دې درود حکم څه دی؟ نو حکم نه لګولو. پوه شو چې که فرض ورته وایم د قرآن نه به پې دلیل وایم، یا به متواتر حدیث پې پیش کوم، قطعي ثبوت او قطعي دلالت دلیل به پیش کوم. که واجب ورته وایم نو داسې دلیل به پیش کوم چې قطعي ثبوت او ظني دلالتي، یا ظني ثبوت او قطعي دلالتي. او که سنت ورته وایم یا مستحب نو داسې دلیل به پیش کوم چې ظني ثبوت او ظني دلالتي. او دا دلایل خو نشته په دې درود. نو اخر چې ما ور باندې ډیر اصرار وکړو نو ما ته وای مباح دی. دا څه شی دی؟ مباح. نو وای ما پرنسپل ته ویل چې دی وای چې دا مباح دی. اوس د مباح تعریف وکړه. مباح څه ته وای؟ وای مباح دی ته وای چې په کولو کې ثواب نه، په نه کولو کې عذاب نه. نو ما ویل اوس د درود توهین دی کوي کزي کوم دی وای درود وایم کولو کې ثواب نشته. درود وایم مباح دی، خو چې وایم ثواب پکې نشته، کوي نه وایم عذاب پکې نشته. نو د درود توهین خو ده وکړو. دا څنګه درود دی چې ثواب پکې نشته؟ درود کې خو ضرور ثوابي، لس نیکي پکې. نو حکم شرعي چې ونه لګيږي نو دا ګوره دې ځای ته څنګه خبر را رسي؟ نو قضیه مشتمله علی الحکم دې ته وایي شابسي دعوا. زده مو کړه کنه. قضیه مشتمله علی الحکم. مدعی چاته وایي؟ تعریف د مدعی درې نمونه دي د مدعی. یو نوم دی مدعی، دوهم نوم دی معلل، دریم نوم دی مستدل. مدعی، معلل، مستدل د دې پیژندل ګوره ضرور دي. مدعی ته معلل وایي کچرته دلیلی نو معلل مرته وایي او مستدل مرته وایي. که مدعی دلیل انی پیش کړي نو مستدل ورته وایي، او که دلیل لمی پیش کړي نو بیا معلل ورته وایي. دلیل انی او دلیل لمی پیژنئ. سلم کې تاسو وایي یو دلیل انی دی بل دلیل لمی دی. استدلال که د علت د طرف نه، علت دلیلی او معلول دعوی، معلول دی دعوه کړي وي او علت دی ورته دلیل کړي وي، دا دلیل لمی دی. او که علت نه دی دعوه جوړه کړي وي او معلول نه دی ورته دلیل جوړ کړي وي، دا دلیل انی دی. نو یو دلیل لمی دی بل دلیل انی دی. ګورئ منطقي خبر به درته وکم، د دې توضیح به درته وکم. دلیل لمی او دلیل انی. تاسو چې ډوډۍ وخورئ نو دا ډوډۍ معدې ته ځي، دا معده د جرند په شان ده. دا ډوډۍ د معدې ته ځي، دا بیا دوه ځایه کېږي. نیمه د معدې په سر پاتې کېږي او نیمه د معدې بیخ ته ځي. چې بیخ ته لاړ شي هغه کولمو ته ځي او بیا لیټرین ته ځي. او دا د معدې په سر چې پاتې وي نو دا د معدې په سر چې کوم خوراکي مواد لږ زک پاتې شي نو دا د معدې نه بیځي کلیجي یینې ته ځي. یینه کلیجي یینې ته ځي، خو دوه ځایه کېږي. نیم د یینې لاندې کېږي، نیم د یینې نه لږ بهر پاتې کېږي. دا کم چې د یینې لاندې وي د دې کلیجي لاندې شي، کلیجي ګرمه ده نو هغه وخوټي جوش باندې راولي نو هغه درې ځایه شي. دا د یینې لاندې چې کوم وي دا درې ځایه شي. بیخ کې خیره وي، منځ کې وینه وي، سر کې زګي، سر کې زګي. دا سر کې چې کوم زګي دی ته صفرا وي، د منځ کې چې څه وي دی ته دم وي وینه، او د بیخ کې چې کوم خیره وي دی ته سودا وي. دا بیخ کې چې څه وي دی ته سودا وي، منځ کې دمي، سر کې څه شوي صفرا. دا خو چې د یینې لاندې شوي. او دا د یینې لاندې چې نه وي نو دا نیم پخته شي، لږ تف ور باندې ولګېږي خو پاخه نه شي، نو دې ته بلغم وایي. دې ته اخلاط اربعه وایي. اخلاط اربعه دې زده کړه. نو اخلاط اربعه دغه څلور شیان دي. بلغم چې دا د یینې نه بهر دي، او د یینې لاندې چې کوم دي درې اخلاط دي: سودا، دم، صفرا. صفرا دا اخلاط کله کله یو په بل غالب شي، ډیر شي. صفرا چې غالب شي سړی زیړې بیماری وهي. سودا چې غالب شي نو بیا سودایي بیماری ورته پیدا کیږي یا تور زیړې ورته پیدا کیږي. دا دم چې غالب شي نو بیا تبه پیدا کیږي، سړی تبه نیسي. دا بلغم چې غالب شي سالنډي پیدا کیږي.
اوس د تبع علت څه شو؟ تعفن الاخلاط. دا اخلاط یو په بل غالب شي او بدبوی شي. دا اخلاط نه دي د اربعه، دا چې بدبوی شي یو په بل باندې غالب شي دا علت. او تبه چې دا حمی عربی کې ورته وایي دا تبه معلوله ده، تبه معلوله ده. او دا اخلاط اربعه او تعفن دا ورته علت ده. نو ته اوس داسې وایي زید محموم، دا د دعوه کړه صحیح شو. زید محموم، زید تبینی ولیده، دا د دعوه کړه. دلیل دی ورته تعفن الاخلاط کړو، لانه متعفن الاخلاط دا صغرا وكل متعفن الاخلاط محموم دی کبرا، فزید محموم دی نتیجه او دا دعوه ثابته شو. دا کوم دلیل شو؟ دلیل لمی. علت می ورته په دلیل کې پیش کړو، هغه معلول نه می دعوه جوړ کړه، دا دلیل لمی. او که عکس کو د دې علت نه دعوه جوړ کو، داسې وایو زید متعفن الاخلاط، د زید اخلاط ګډوډ دي، بدبوی دي او په بل غالب دي. زید متعفن الاخلاط د دې نه دعوه می جوړ کړه. او دا د معلول نه می دلیل درته جوړم، لانه محموم زکه دا تبنی ولاده، وكل محموم متعفن الاخلاط، لانه محموم دا صغرا وكل محموم متعفن الاخلاط دا کبرا. نو زید متعفن الاخلاط دا نتیجه. دا کوم دلیل شو؟ دا دلیل انی زده شو. نو دلیل لمی استدلال په دلیل لمی کې استدلال د علت نه، او په دلیل انی کې استدلال د معلول نه. نو خلاصه دا چې شابسي دعوه خود زده کړه. اجزا د مناظرې څلور دی، یو دعوه ده، یو مدعی ده. دی مدعی ته مستدل وای ک دلیل انی پیش کړو، او معلل ورته وای ک دلیل لمی پیش کړو. ک دلیل لمی پیش کړو معلل ورته وای، ک دلیل انی پیش کړو څه ورته وای؟ مستدل. هغه فارسی کې یو شعر دی کنه، برګ درختان دا د ونو پاڼې در نظر هوښیار، د هوښیار سړي په فکر کې چې منطقي وي. نو برګ درختان هر ورق دفتر است، د هر پاڼه یو لوی دفتر دی، معرفت کردګار د الله د معرفت د پاره. نو د الله معرفت دعوه ده، او د کائنات دا ورته دلیل دی. نو دا کائنات د الله په وجود باندې دلیل دی. دا کوم دلیل دی؟ دا دلیل انی دی. دا کائنات معلولات دي، دا د الله په وجود دلایل کړو. نو دا دلیل انی دی. نو خلاصه دا چې تعریف د مدعی څه دی؟ شابسي مدعی ته ما درته ویل چې معللم وایي او مستدلم ورته وایي. کچرته دلیل انی پیش کړو نو بیا مستدل دی، که دلیل لمی پیش کړو نو معلل دی. که تاسو وفاق ویلی په دې نه پوهیږئ، نو په دې خو پوهیږئ د ورځې چې اور بلیږي، د لارې نه چې اور بلیږي بټۍ کې، نو اور درته نه ښکاري، دخان درته ښکاري. دا دخان دلیل که په نار، دا دلیل انی دی. د ورځې دخان معلول دی او نار ورته علت دی. دخان چې دلیل د نار شي دا دلیل انی دی. او د شپې بیا اور ښکاري، دخان نه ښکاري. د شپې نار ښکاري خو دخان نه ښکاري. نو الته نار دلیل په دخان کا، نو دا دلیل لمی زده دی شو. د مدعی څلور تعریف دي، تاسو هدايه کې ذکر کړیو. یو تعریف د مدعی د پاره دا ده چې من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه. اول تعریف څه ده؟ دا بخص د کوي د مدعی. اول تعریف څه ده؟ من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه. نو بالدليل من نصب نفسه لاثبات الحكم، کدا حکم نظریو نو بالدلیل، او کدا حکم بدیهی خفیو نو بالتنبیه. من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل، بالدلیل کلا چې کله دا حکم نظری وي، او التنبیه دا کلا چې کله دا حکم بدیهی خفی وي. په بدیهیات اولیو کې مناظره نه کیږي، بلکې پاغي کې مجادله یا مکابره ای. ځکه په بدیهیات اولیو باندې په علم را وستلو کې عقل واسطه ته نه محتاجه، او په بدیهیات خفیو کې عقل په علم را وستلو کې شابسي دا واسطه ته محتاج ای، لکه فطریات او مجربات او مشاهدات. بهر تقدیر دا تعریف زده کوي، تعریف په یاد زده کوي. من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. دویم تعریف د مدعی د پاره دا چې من اذا ترک ترک،
یعنی مدعی هغه څوک دی چې خپل خبره پریدي نو مدعی علیه بیا د سره کار نه لري. لکه ما په د 1 لک روپو دعوه وکړه، که زه دا دعوه پریدم نو د څلانجه نه کوي او د پرې خودی نشي، کده پریدي کني پریدي زینه پریدم نو چې زی ترڅو پرې نه دم دعوه نه ختميږي، لانجه نه ختميږي. پوه شو ان شاء الله. نو دویم تعریف د مدعی څه دی؟ من اذا ترک ترک. لکه وکټوري که رفع الیدین پریدي بیا لانجه ختمه ده. وکټوري کچرته امین بالجهر پریدي لانجه ختمه ده. نو وکټوري پر رفع الیدین کې مدعی دی او په امین بالجهر کې مدعی دی. پوه شوي؟ دا دو تعریفه. او دریم تعریف د مدعی د پاره دا دی چې من یثبت امرا زائدا. مدعی چاته وي شابسي؟ من یثبت امرا زائدا، چې امر زائد ثابتي. لکه په لمانځه کې رفع الیدین امر زائد دی، امین بالجهر امر زائد دی. یو څلورم تعریفم د مدعی د پاره شته، المدعی من یخالف الظاهر. مدعی چاته وي شابسي؟ چې د ظاهر نه مخالف، لکه 3 طلاق ته یو ویل، وکټوریان 3 طلاق ته یو وی، نو دی کې وکټوري مدعی دی. د 3 نه یو جوړول خلاف الظاهر دی. ظاهر دا ده چې 3 دي، نو څوک چې 3 ته یو وی دا خلاف الظاهر کار کوي، نو دی ته وی مدعی. دې ځا پریم درس بس دی. خو ګوره اجمال تفصیل ما درته وکړو. اجمال دا د شاباسي چې اول می د مناظرې 3 معناګانی لغوي درته ذکر کړي. زده مو شوي مناظره یا د نظر نه ده، یا د نظیر نه ده، یا د انتظار نه ده. بیا می درته د مناظره او د مجادله او د مکابره تعریفونه ذکر کړو چې توجه المتخاصمین بالنسبه بین شیئین، کله اظهار الشواب شي مناظره، کله الزام الخصم شي مجادله، او کله اظهار العلم شي بیا مکابره. داسې وکنه. نو معنا لغوي شو او معنا اصطلاحي شو. او بیا مې درته اجزا د مناظرې ذکر کړو چې اجزا د مناظرې 4 دي. دعوه ده، مدعی ده، مدعی علیه ده او دلیل دي. دا 2 بیان شو. دعوه چاته وایو؟ قضیه مشتمله علی الحکم. حکم کله بدیهی وی کله نظری وی، او د حکم نه حکم شرعي مراد ده. مختصر زده کوي. او مدعی چاته وای؟ د مدعی می 4 تعریف درته ذکر کړو. اول تعریف من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه. دویم تعریف من إذا ترك ترك. دریم تعریف من يثبت أمرا زائدا. څلورم تعریف من يخالف الظاهر. دا 2 پاتې شو په اجزاو کې. یو مدعی علیه پاتې شو، بل دلایل پاتې شو. دا بل درس ته پاتې شو. بس